مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم نبوي سيرت سيد الكونين والثقلين محمد په دې خبرونه کې به تاسو ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ژوند حالات په تفصیل سره وړاندې شي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، محترم ورونو، موږ هغه حالات بیانول چې اسامه ویل دی رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته بدوایي، هیڅ کله نه پرېږدم. هغه کافر زغلی او بدوایي، اسامه پسې زغلی. څو اسامه پسې ورورسېدی او انصاري په پسې دی. ځکه د غالب رضی الله تعالی عنه امر دغسې و چې ملګری به نه پرېږدي. مقصد دا چې دغه دوه نفره مسلمانان په دغه کافر پسې ځغلي. څو د یوې درختې سره اسامه او ملګری یې په کافر پسې ورورسېده. اسامه او انصاري دواړو تورې پورته کړې، غواړي چې ویې وژني. په دغه وخت کې هغه کافر چې اسلام او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته بد ویل، په دغه وخت کې چې تورې پر خپل سر ولیدې، تورې پر پورته سوې، ویل اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله. انصاري توره ځینې را وګرځول، نه ووهه، مګر اسامه خپله توره پر ور ایله کړه او مرداس یې ووژي. انصاري ورته وویل یا اسامه، تا داسې سړی ووژي چې هغه وویل لا اله الا الله محمد رسول الله. اسامه ویل دغه کلمات د تورې د بیرې وویل، تا نه لیدی چې اسلام او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته بد ویل؟ تا د بد ویل نه واورېده؟ مګر کم وخت چې توره پر خپل سر ولیده نو یې کلمه وویل. خیر، د مرداس تر وژلو وروسته دواړه بیرته راغله. خو انصاري دغه قصه و غالب رضی الله تعالی عنه ته وکړه. غالب رضی الله تعالی عنه و اسامه ته ورغږ کړه، یا اسامه، تا څنګه هغه سړی وژي چې هغه ویل لا اله الا الله محمد رسول الله؟ اسامه ویل هغه دغه کلمه د تورې د بیرې وویل. خبره ښکاره او معلومه ده. څو لحظې مخکې اسلام او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته بد ویل، مګر کم وخت چې توره پر سر سربیره ولیده، د دې دپاره چې ځان د مرګ خلاص کړي نو یې کلمه وویل. څرنګه چې غالب رضی الله تعالی عنه په دې مسأله زیات نه پوهېدی نو چپ او دغه ټولۍ بیرته مدینې منورې ته ولاړه. هلته یې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته حالات وویل. اول یې د سریې د کامیابی حالات ورته بیان کړه او بیا یې د اسامه رضی الله تعالی عنه په قصه خبر کړ. رسول الله صلی الله علیه وسلم اسامه را وغوښتي او ویل یا اسامه، څنګه دې هغه څوک وژي چې هغه وویل لا اله الا الله محمد رسول الله؟ اسامه ویل یا رسول الله، هغه د تورې د بیرې څخه کلمه وویل. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل آیا تا د هغه زړه ورڅېرې کوي او پوه سوې چې هغه صادق دی که کاذب؟ یعنی ته څه په خبر یې چې د تورې د بیرې څخه کلمه وویل؟
شاید په دغه وخت کې ایمان زړه ته ننوتلی وي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل د قیامت په ورځ به د لا اله الا الله د حق څخه چیرې ځي. اسامه ویل والله د توري د بیرې څخه کلمه وویل. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل د قیامت په ورځ به د لا اله الا الله د حق څخه چیرې ځي. د قیامت په ورځ به د لا اله الا الله د حق څخه چیرې ځي. اسامه وایي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دغه جمله څو واره په تکرار راته وویل تر داسې اندازې چې ما د ځان سره وویل کاشکې زه په دغه نن ورځ مسلمان شوی وای. ورونو اسامه ولې غوښته چې په دغه نن ورځ مسلمان شوی وای؟ ځکه اسلام هغه د مخنی ټول ګناهونه محو کوي او پاکوي. نو که په دغه ورځ مسلمان شوی وای دغه ګناه به هم د عفو په جمله کې راغلی وای. او الله جل جلاله د سوره النساء په 4 نمبر آیات کې دغه موضوعات ته اشاره کوي او فرمایي یا ایها الذين آمنوا اذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن القى اليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة. يعني اے مؤمنانو کم وخت تاسو د الله جل جلاله په لار کې سفر کوي يعني جهاد ته ځي نو ښه تحقیق کوي او هغه چاته چې سلام درته وایي مو وایاست چې ته مؤمن نه یې او د اسلام کلمه دې د بیرې وویل. آیا تاسو د دې دنیا دنیوي اسباب غواړي؟ د الله جل جلاله سره ډېر غنیمتونه شته. پس له دغه ورځې څخه بیا اسامه د مسلمانانو په هیڅ جنگ کې اشتراک نه دی کړی. حتی کوم وخت چې د مسلمانانو په مابین کې هغه فتنه پیښه شوه اسامه رضی الله تعالی عنہ به ویل زه پوهیږم چې علي رضی الله تعالی عنہ پر حق دی مګر پس له هغه واقعې څخه چې زما او د مرداس په مابین کې پیښه شوه نو زه بیا هیڅ وخت پر مسلمان توره نه پورته کوم. ورونو دغه واقعه او مسأله زموږ د پاره درس دی. موږ د خلقو د ظاهر سره کار لرو. د خلقو سره مباید معامله د دوی پر ظاهري شکل وي مګر زړونه د الله جل جلاله په قدرت اختیار او علم کې دي. د زړه مالک الله جل جلاله دی او د جل جلاله ته حال معلوم دی. نو رب عز وجل د زړه پر حال حکم کوي. هو کومج د یو چا څخه داسې حرکت ووینو چې هغه کار د کفر او نفاق ثابتوي دا بیا بل خبره ده. او کله یو چا آخري جمله لا اله الا الله وی نو مش په ظاهري حالت مکلف یو. او دا هم د اسلام حکم دی چې د اشخاص سره زموږ معامله باید د دوی د ظاهري حال سره موافقه وي. فقط الله جل جلاله د زړه په حال خبر دی او حکم پر کوي نه موږ. د زړه عالم او حاکم یوازې الله جل جلاله دی. پنځم اوس نو د مسلمانانو سریو او حملو دوام درلودي. څو دغه د هجرت د اوم کال د شوال په میاشت کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم بشیر ابن سعد رضی الله تعالی عنہ د دوهم وار د پاره د بنی مره او قبیله ته ولېږي چې جزا ورکړي. د بشیر ابن سعد رضی الله تعالی عنہ د اول وار لېږل خو به مو په یاد وي چې د بنی مره د قبیله د کمین د طرفه حمله پر وسوه او د 10 نفر ملګری ټول شهیدان شو او دی رضی الله تعالی عنہ پس له زخمی کېدو د فدک و يهود ته ورغلی. نو اوس د دوهم وار د پاره بیا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دغه بشیر ابن سعد رضی الله تعالی عنہ د هغه بنی مره او قبیله ته ورولېږي چې جزا ورکړي. مګر دا واری 300 نفر مسلمانان ورسره ملګری کړ. نو بشیر ابن سعد رضی الله تعالی عنہ د بنی مره پر طرف وررهیسو او دا واری زړه هم ورته ډک دی ځکه په هغه اول وار کې د ملګری ور شهیدان کړي و. نو یې هغه انتقام هم پاتو
اوس په حمله پر وکړه. د هغو څخه ځینې وتښتېده او ځینې ووژل شوه. او در رضی الله تعالی عنه پسونه، اوښان او نور مالونه په غنیمت ځینې واخیسته او بیرته مدینې منورې ته په داسې حال کې راغلی چې د هغه اول وار د خپلو ملګرو بدله او انتقام یې اخیستی و. دلته نو د بني مره رئیس حارث ابن عوف فکر وکړ او ویل والله د محمد صلی الله علیه وسلم دین لوړ او ورځ په ورځ غالبه کیږي. قریش صلح ورسره وکړ، خیبر یې فتح کړ او هغه قبیلو ته چې د صلی الله علیه و آله وسلم سره مخالفت کوي جزا ورکوي. موږ دوه میاشتې د مخه پر دوی کامیاب شو او 10 نفر مو ور ووژل، مګر اوس په موږ داسې کارونه وکړه چې تر اوسه چا نه ور سره کړی. پس له ډېره فکره د نتیجې ته ورسېدی چې باید اسلام ته داخل شي. نو عیینه ابن حسن هغه د غطفان مشر او رئیس ته ورغلی، د هغه سره خبري وکړه، د اسلام او مسلمانانو په باره کې دلایل ورسره وویل. نو ویل زما په فکر زموږ د پاره دا ښه او بهتره ده چې د محمد صلی الله علیه و آله وسلم ملګری سو. د دې په عوض کې چې مسلمانان زموږ څخه غنیمتونه وړي، موږ به د مسلمانانو په ملګرتیا د نورو قبیلو څخه غنیمتونه اخلو. نور یې هم دلایل ورسره وویل څو عیینه ابن حسن یې په دې قانع کړي چې مسلمان سي. نو دوی په دواړو دا اتفاق وکړي چې دواړه به مدینې منورې ته ځو او هلته به د خپل اسلام یا مسلمانېدو اعلان کوو. اوس نو د غطفان او د بني مره رئیسان چې دواړه د عربو هغه قوي قبیلې دي د مدینې منورې و طرف ته رهي سوه چې اسلام ته داخل سي. خو سبحان الله د الله جل جلاله تقدیر او اراده بیا بل شی و. دې و نفر ته پلار کې د عربو یو بل مشر په مخ ورغلی چې فروه ابن حبیر نومېدی چې هغه بیا عمره ته رهي و. اوس چې پلار کې د حارث ابن عوف او عیینه ابن حسن سره یو ځای سو، نو فروه ویل د خیره چیرې ځي؟ دوی ویل مدینې منورې ته ځو چې اسلام ته داخل سو. فروه ویل تاسو یو څه صبر وکئ، تلوار مکوئ، زه د دې عمره ته رهیم، پرېږدئ چې زه وګورم چې اهل مکه د محمد صلی الله علیه و آله وسلم په باره کې څه فکر او اراده لري. کداسې و چې اهل مکه د محمد صلی الله علیه و آله وسلم سره د جنگ اراده درلوده، نو دا نه ده صحیح چې تاسو اوس مسلمانان سئ. صبر وکئ او هغه جنگ چې د قریشو او محمد صلی الله علیه وسلم په مابین کې پیښیږي هغه به ووینئ. بیا تر هغه وروسته فیصله وکئ. کچيري د مکه خلقو جنگ نکاوه او تسلیم و، بیا مسلمانان سي. دوی ویل دا ښه خبره ده. نو دغه دوه نفر بیرته د مدینې منورې څخه راوګرځېده او اوس د فروه د بیرته راتګ انتظار کوي چې هغه به د مکه مکرمې څخه څه حال او خبر راوړي. فروه ابن حبیره و مکه مکرمې ته ولاړ او عمره وکړه. فروه مشرک و او دا خو هم درته معلومه ده چې مشرکانو هم حج او عمره کول. فروه پس له عمره څخه د قریشو د مشرانو سره ولیده او پوښتنه ځینې وکړه چې تاسو د هغه صلح په باره کې چې د محمد صلی الله علیه و آله وسلم سره مو کړې ده څه اراده ده؟ قریش ویل د دغه صلح په موده کې موږ د محمد صلی الله علیه و آله وسلم د جنگ لپاره خپل ځانونه ښه آماده کوو. غواړو چې په دغه موده کې د هغه د جنگ لپاره پوره تیاری ونیسو. اصلا زموږ صلح نه د مقصد، بلکې په دغه موده کې خپل قواوی سره یو ځای کوو چې وکولای سو د محمد خطر بالکل د بین یوسو. اوس نو د فروه په فکر خبره بل ډول سو. د بل طرفه د بنو بکر د قبیله رئیس نوفل ابن معاویه هم په دغه وخت کې مکه مکرمه ته راغلی او دای هم د قریشو د مشرانو سره خبرې کوي. غواړي چې د قریشو مشران ودې ته تشویق کړي چې د خزاعه د قبیله پر ضد د بنو بکر سره کومک وکړي. یعنی بنو بکر غواړي چې د خزاعه سره جنگ وکړي او قریش
د هغو په وژلو او جنگ کولو کې د بنو بکر سره کومک وکړي. او دا خو ستاسو په یاد دي چې خزاعه هغه قبیله ده چې د حدیبیه په صلح کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په طرف کې سوه، او د هغه وخت څخه د خزاعه قبیله د رسول الله صلی الله علیه وسلم حلفاء او متعاهدین بلل کیږي. د خزاعه پر قبیله هر تیری او تجاوز پر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او مسلمانانو تجاوز بلل کیږي. او بنو بکر بیا د حدیبیه د صلح په وخت کې د قریشو په طرف کې داخل شو، چې بنو بکر بیا د قریشو حلفاء او متعاهدین بلل کیږي. او د بنو بکر هر تجاوز که پر مسلمانانو وی که پر خزاعه د قریشو تجاوز بلل کیږي. مگر دا هم باید در معلومه وي چې د پخوا څخه د بنو بکر او خزاعه د قبیلو په مابین کې ډېرې لوی دشمنۍ پرتې وې. اوس فروه ابن حبیره ورته ګوري چې د بنو بکر رئیس نوفل ابن معاویه قریش و دې ته رابولي چې د خزاعه د قبیلې پر ضد د ده او د بنو بکر کومک وکړي. او قریش هم دغه د خبرې نه ردوي او نو ورته وایي چې زموږ او د هغو په مابین کې صلح ده، بلکې د ردولو پر ځای د دغه خبرو سره علاقه هم لري او په شوق سره غوږ ورته نیسي. نو فروه پوسو چې دغه ټوله د دې علامې دي چې د قریشو او مسلمانانو په مابین کې به ژر جنگ پیښ شي، او دغه د دوی په مابین کې چې د صلح په نامه سره یادېږي صلح نه ده، بلکې اصلا د بل جنگ د پاره هوسایي او آمادګي ده. نو فروه د مکه مکرمه څخه ولاړی او هلته عیینه ابن حسن او حارث ابن عوف ته ورغلی او دا بیان ورته وکړي چې ډېر ژر به د قریشو او مسلمانانو په مابین کې جنگ پیښ شي. نو هغه وویل چې خبره داسې ده، موږ به خپل مسلمانیت اوس وزندو او د دې جنگ او نتیجې ته به معطل شو. مقصد دا چې دغه دوه نفره د قبیلو مشران مسلمانیت، خو دغه د فروه اخبار د دې سبب شو چې د هغه خپل فکر څخه واوښته. په دغه موده کې رسول الله صلی الله علیه وسلم نور سریه هم شاوخوا لېږلې، خو دغه وخت هغه مهمه واقعه ده چې دغه د هجرت د 9 کال د شوال په میاشت کې رسول الله صلی الله علیه وسلم خلق ودې ته رابلل چې د علیه الصلاۃ والسلام سره د عمره القضاء د ادا کولو د پاره ولاړ شي. ځکه اوس د حدیبیه پر صلح 1 کال تیر شو او اتفاق هم داسې وو چې په راتلونکي کال کې به مسلمانان عمره ته راځي. اوس نو مسلمانانو ته پوره اجازه ده چې مکه مکرمه ته داخل شي. نو دغه مقصد د پاره رسول الله صلی الله علیه وسلم په مسلمانانو کې د عمره اعلان وکړي. د هجرت د 9 کال د ذوالقعده په میاشت کې ټول هغه کسان چې د حدیبیه په صلح کې حاضر و ټول سره یو ځای شو، بل هغه کسانو څخه چې شهیدان سوي یا وفات سوي و. بل د حدیبیه د نفر څخه نور هم 600 نفر د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره راووتل، چې دا نو ټوله 2000 نفر سوه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره په دغه عمره القضاء کې ملګری دي. بل شذ او کشنیان رسول الله صلی الله علیه وسلم امر وکړي چې پر اوشانو اسلحه در سره واخلي. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ وویل یا رسول الله، زموږ او د قریشو عهد داسې نو چې د اسلحه سره به مکه مکرمه ته نه داخليږو. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل هو عهد دغه سی وو. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ وویل اوس نو موږ دغه اسلحه څه پکو او تا امر وکړي چې اسلحه در سره واخلي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل یا ابا بکر، زه د قریشو د غدر او خیانت څخه بیریږم. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ وویل نو هغه وعده. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل موږ پر خپل عهد ولاړ یو، د اسلحه سره و حرم ته نه داخليږو، اسلحه تر حرم د باندې پریږدو، مګر زموږ سره باید اسلحه موجوده وي.
کوم ضرورت ورته پیدا سو پرته به دا د رسول الله وحی او حکمت لو چې ویل یې موږ څنګه خپل ځانونه و خپل دشمنانو ته به اسلحه تسلیم کو. مسلمان باید په زیرک او هوښیار وي. کارونه باید سطحي او سرسري و نه نیول سي.